سلام خوږو دوستانو، هیله لرم تاسو به روغ او جوړ خوشحاله اوسئ او دا مهال به موږ اف جی ټایپز یوټیوب چینل ګورئ. خوږو دوستانو، تاسو لپاره مې نن یوه په زړه پورې طریقه راوړې ده چې هغه د فیسبوک ریکوري کوډ. د فیسبوک ریکوري کوډ څه معنا، یعنې څه معنا ورکوي دوستانو. نو دغه کوډونو په اړه به تاسو سره مکمل معلومات شریکوم او دا څنګه موږ ته په فیسبوک کې راځي او ولې راځي او څه ګټه زموږ ته رسوي دغه ریکوري کوډونه دوستانو. نو دغه ګټه دغه ده چې موږ که چېرته فیسبوک نمبر ته میسیج نه راځي نو موږ هغه کوډ پکې نه راځي نو موږ کولی شو دغه کوډونه استعمال کوو. نو دوستانو ویډیو شروع کوو، راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. له ویډیو سره مخکې تاسو زموږ چینل ته ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو در سره لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي یاست نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره دوستانو دغه د بیل ایکن نښان هم ووهئ او بیا پاس راشئ آل ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت دوستانو تر تاسو در ورسیږي. که د وسه مو کېږي دوستانو په دغه شیر باندې کلیک واخلئ او زموږ ویډیو در سره شیر هم کړئ. نو دوستانو تاسو په خپل فیسبوک را خلاص کړئ. فیسبوک را خلاص وروسته به تاسو پورته درې ډاټ ووهئ. دغه درې نښانونه به دوستانو تاسو ووهئ. د دغه کلیک کولو وروسته به دوستانو تاسو دلته راشئ، سیټینګ برخې ته به تاسو راشئ. د خپل موبایل کې دغه سیټینګ برخه دوستانو وینئ د فیسبوک کې دغه لاندې سیټینګ برخې ته دوستانو تاسو راشئ او بیا به دلته تاسو ته اوس یو بل آپشن راځي، تاسو به لاندې دلته پکې راشئ سیکیورټي اینډ لاګین، دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغه کلیک اخیستل وروسته به دوستانو تاسو ته یوه بله صفحه راخلاصه شي او موږ ته به اوس دلته یوه بله صفحه راځي دوستانو. نو دغه کوډونه موږ څنګه ترلاسه کوو اوس به تاسو ته په دغه موبایل کې مکمله طریقه وښیم. دلته به تاسو راشئ، دغه آپشن باندې به دا کلیک واخله دوستانو او بیا به دلته دوستانو اوس تاسو ته یوه بله صفحه، تاسو به یوه شېبه ورته انتظار وباسئ. دلته په خپله بله صفحه راځي. دلته دوستانو تاسو کتلی شئ ریکوري کوډ. دغه ریکوري کوډ څه معنا لري، تاسو به راشئ په همدغه ریکوري کوډ باندې به کلیک واخلئ او دلته به ګیټ کوډ باندې کلیک کړئ تر څو تاسو کوډونه ترلاسه کړئ. دوستانو دغه کوډونه دغه معنا لري چې تاسو که چېرته فیسبوک نمبر در څخه هیر شوی وي نو تاسو د فیسبوک آی ډي پاسورډ پیدا کوئ نو تاسو نمبر ته کوډ نه ځي نو تاسو کولی شئ د دغو کوډونو په واسطه خپله فیسبوک آی ډي راخلاصه کړئ. هغه کوډ چې کوم راځي ستاسو موبایل ته هغه کوډ په ځای به دوستانو تاسو دغه کوډونه ورکوئ. دغه کوډونه په تاسو در سره وساتئ دوستانو، در سره کاپي به کړئ خو تاسو به خپل موبایل کې دغه زما کوډونه نه دوستانو، تاسو به خپل موبایل کې راخلاصوئ او هغه کوډونه به ترلاسه کوئ. نو دوستانو دغه ډیر په زړه پورې او خوندوره طریقه ده دوستانو. له دې په واسطه تاسو کولی شئ چې خپله د فیسبوک آی ډي چې د هغه راخلاصه کړئ د دغو کوډونو په واسطه. دوستانو دغه ډیره بهترینه طریقه ده دوستانو. دغه کوډونه به تاسو یا در سره سکرین شاټ کړئ او یا در سره په یو کاغذ باندې ولیکئ او در سره دوستانو وساتئ. نو که تاسو څخه بیا فیسبوک آی ډي نمبر هم ورک شي نو تاسو کولی شئ د دغو کوډونو په واسطه مو خپله فیسبوک آی ډي چې د هغه راخلاصه کړئ. دغه کوډونو په واسطه دوستانو تاسو کولی شئ چې خپله د فیسبوک آی ډي چې د هغه بیرته راخلاصه کړئ د دوهم ځل لپاره. ډېری داسې خلک وي چې هغوی څخه نمبر هیر شوی او پاسورډ ورته یاد وي نو دوی په یعنې یا بعضې وخت بعضې ملګري دي چې هغوی نمبرو ته هغه نه ورځي یعنې کوډ نه ورځي نو کولی شي چې د دغه کوډونو په واسطه ترلاسه کړي. که غواړئ چې دغه کوډونه بدل کړئ نو تاسو به راشئ د ګیټ نیو باندې به ورته کلیک واخلئ، تاسو ته به نوي کوډونه درکړي. نو زه راځم په همدغه باندې بیا ورته کلیک اخلم تر څو ماته نور کوډونه راکړي. نو دوستانو نو دغه ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښوي در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.